تاسو له SBS پښتو سره یاست. د نږدې 3 میلیون استرالیایي کارګرانو په معاشونو کې زیاتوالی راځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې اسرائیل او حزب الله د جګړې پر بندولو موافقه کړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د استرالیا د عادلانه کار کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به د نږدې 3 میلیون کارګرانو په معاشونو کې 4.15% زیاتوالی راشي. دغه کمیسیون د پریکړې پر اساس به د 1 ساعت کار په بدل کې لږ تر لږه معاش له $4.95 څخه په 1 ساعت کې $26 او $4.40 ته لوړ شي. د کارګرانو د اتحادیې غوښتنه دا و چې په معاشونو کې 6% زیاتوالی راشي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د 3.15% زیاتوالی غوښتنه کړې و. د عادلانه کار کمیسیون قاضي آدم هچر ویلي چې موخه دا ده چې د پریکړه د ښځو او نارینه‌و ترمنځ د معاشونو د توپیر په راکمولو کې مرسته وکړي، ځکه چې په استرالیا کې ډېری ټیټ معاش لرونکي کارکونکي ښځینه دي. We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې اسرائیل او حزب الله د جګړې پر بندولو موافقه کړې ده. ټرمپ دغه اعلان وروسته له هغه کړی چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو خپل ځواکونو ته امر کړی و چې د بیروت په جنوبي څنډو برید وکړي. په واشنگټن کې د لبنان سفارت وایي حزب الله د امریکا هغه وړاندیز منلای چې پر اسرائیل د بریدونو د بندولو په بدل کې به اسرائیل پر جنوبي بیروت بریدونه ودروي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر جيروم بونا فونټد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅ شی په لبنان کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو دوام او پیمانه نشي توجیه کولای. Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ شخړه د امریکا او ایران د خبرو اترو پر وړاندې یو خنډ دی، په ځانګړي توګه کله چې اسرائیل ګواښ وکړ چې په بیروت باندې بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي هغه باور لري چې له ایران سره به په 2 ورځو کې یو پراخه موافقه وشي، خو د سیاسي او پوځي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال مارک کیمت ډېر شکمن دریځ غوړه کړی دی. I certainly hope so, but I wouldn't bet next month's paycheck on it. It really, every time he says there's going to be a deal next week, the Iranians kind of pocket that and say, let's not give him a deal next week. They're doing everything they can to make him look bad. د استرالیا نفوس 28 میلیونو ته رسیدلی دی. د استرالیا د احصایې ادارې د نفوس د ساعت لمخې دا شمیر نن سهار په 6 بجو ثبت شوی دی. د احصایې اداره وایي چې د دوی د ماډل لمخې د هیواد ټول نفوس په اوسط ډول په هارو 15 ثانیو کې د یو کس په زیاتېدو سره لوړیږي. د اوسنۍ ودې د کچ پر بنسټ اټکل کېږي چې د استرالیا نفوس په 2028 کال کې 9 میلیونو ته ورسیږي او خای تر 2011 کال پورې 10 میلیونو ته هم لوړ شي.
د آکسفام نوې شننه ښیي چې د استرالیا تر ټولو شتمن شل کسان اوس د هیواد د تر ټولو بیوزلو 3 میلیونو کورنۍ په پرتله ډېر شتمني لري. د بیوزلۍ ضد د ادارې د 2024 کال د استرالین فاینانشل ریویو د شتمنو کسانو لیست ارزولای دی. شننه ښیي چې سږ د استرالیا د 128 میلیارډرانو ټول شتمني ل 680 میلیارډ استرالیایي ډالر څخه اوښته ده. د استرالیا د میلیارډرانو د طبقې ګډه شتمني د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ 15.8 میلیارډ ډالر زیاته شوې چې دا په هر دقیقه کې نږدې 840 او 903 استرالیایي ډالر سره برابر ده. آکسفام محاسبه کړې چې د استرالیا د میلیارډرانو د شتمنۍ یوازې د یو کال زیاتوالی کولای شي د 3 میلیونه کورنیو د یو کال د خوراکي توکو لګښتونه پوره کړي. 1 میلیون استرالیان له بیوزلۍ وباسي او د هیواد د هر کور د یو کال د برېښنا بلونه پرې کړي. یو نوې راپور ښیي چې د استرالیا د لومړۍ کرښې لکه د پاملرنې او ټولنې د خدماتو کارکونکو د سخت هوا د پیښو لامل تر ټولو زیات زیانمنونکي دي. د خراب هوا د اغیزو ریپورت د یونایټډ کیر شبکې لخوا په ټول استرالیا کې د لومړۍ کرښې ل 890 کارګرانو سره د سروې پر بنسټ برابر شوی دی. د یونایټډ نیو ساوث ویلز او ای سی ټي د مدافع برخې مشر الیس سلیمان ویلي چې د سروې ګډونوالو راپور ورکړی چې د هوا د سختو حالاتو لامل د ناروغیو او ټپونو کچه لوړه شوې ده. Extreme weather is impacting on the ability of our staff to deliver services safely. 2 out of 5 workers told us that extreme weather had meant they had to deliver their tasks differently or unable to do it in the same way safely. It is affecting their physical health, their mental health, and it is increasing pressure and stress every time there is an extreme weather event. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره پوځي تړون د روسي ساخت تجهیزاتو پر ترمیم متمرکز دی. زمیر کابلوف دغه څرګندونې د روسیې له دولتي رسنیو سره په خبرو کې کړې دي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف له قوله ویلي چې د هوکړه به د کابل او مسکو ترمنځ د راتلونکو همکاریو لپاره زمينه برابر کړي. کابلوف زیاته کړي کڅه هم په راتلونکو کې د نورو نظامی سیستمونو په اړه د قراردادونو د لاسلیک احتمال شته، خو اوس مهال اصلي تمرکز د هغو پوځي تجهیزاتو پر ترمیم او بیا رغونه ده چې د طالبانو په وخت کې دي. د روسیې او طالبانو ترمنځ د هوکړه تیرونی د مسکو امنیتي ناستې په څنډه کې لاسلیک شو. طالبانو د تړون د جزئیاتو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې عملی چارې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روانه میاشت افغانستان په اړه 2 مهمه غونډې جوړوي. رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه غونډو لړډلې لومړی غونډه به د جون په 9 نیټه جوړ شي او په لړ کې به د افغانستان د ورستیو پرمختګونو په اړه امنیت شورا ته منظم راپور وړاندې شي. د معلوماتو لمخې د امنیت شورا غړي به په دې غونډه کې په افغانستان کې ورستي سیاسي، بشري او امنیتي پرمختګونه وارزوي. ویل شوی چې دوهمه غونډه به د جون میاشتې په 14مه تر سره شي چې پکې به د یوناما د ماموریت د تمدید رایو ته وړاندې شي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه د مارچ په میاشت کې جوړه شوې و. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. نن د استرالیا په ډیریو ښارونو کې باران وریږي. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، ملبورن کې هم باران د تودوخې لوړه درجه 19، پرت کې باران د تودوخې لوړه درجه 19، په اډلیډ کې باران د تودوخې درجه 19، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، په برزمن کې لمر د تودوخې لوړه درجه 24، په داروین کې ډیره لمر د تودوخې لوړه درجه 10، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 19، په پیښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 24. دا هم د استرالیایي ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې: د استرالیا $1 22 امریکایي سنټه،
1 استرالی ډالر 2.80 یورو سنت او 3.50 برېټانوي پنسه د استرالیا ډالر 8.80 هندیو کلدارو او 1.99 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي د استرالیا ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.8 درهم سره برابرېږي او د استرالیا ډالر 15 افغاني کېږي. خبرونه هم دومره و لملتيامو مننه کوم. کاغوري دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.